د ښه ژوند 10 مهم مهارتونه چې باید هر څوک یې زده کړي. لومړی، بښنه وکړئ خو هیڅکله هیرول مه کوئ. هغوی چې بښنه کوي غوره خلک دي، خو هیرونکي غوره خلک نه دي. بښنه په دې معنا چې کله څوک پښیمانه شو یا یې درنه بښنه وغوښته ویې بښئ، او هیرول په دې معنا چې هیڅکله به د بل شخص مرسته، ښه کړنه او لاسنیوی نه هیروئ. دوهم، کله چې چا سره غږیږئ هماغه خلکو سره خبرې کول زده کړئ. هر چا سره خبرې کول فرق کوي. له پوهو خلکو سره باید هماغسې وغږیږئ څرنګه چې ایجاب کوي. یعنی باید خپل مخاطبین وپیژنئ. که داسې ونه کړئ ممکن په هر مجلس کې بد ښکاره شئ. دریم، دا زده کړئ چې څنګه د ستونزو سره مقابله وکړئ او مسکی ښکاره شئ. ژوند له ننګونو ډک دی. دا ستونزې به راځي او تیریږي به، خو باید دا زده کړئ چې څنګه ورسره مقابله وشي او څرنګه په ننګونکو حالاتو کې هم حوصله او هم قوت ونه بایلو. څلورم، هیڅکله په یو انسان 100% باور مه کوئ، کنه بیا به خفه شئ. هر انسان نیمګړی دی. که موږ په یو چا بشپړ باور ولرو او د انساني نیمګړتیا له امله ترې کومه تېروتنه وشي، ښایي بیا ترې خفه شو او کړکېچ رامنځته شي. ځکه نو 100% باور مه کوئ. پنځم، بښنه کول زده کړئ او په خپلو تېروتنو په سمه توګه اعتراف وکړئ. له نورو باید څنګه بښنه وغواړئ او کله یې وغواړئ. خپلې تېروتنې او سهوې چې مو کړي هغه ومنئ، ځکه داسې کول مو له اوږو د یوه بار ښکته کول دي. شپږم، په دې پوه اوسئ چې نور ستاسې دښمنان نه دي، بلکې ستاسې او هغوی ګټې سره مختلفې دي. خلک سره دښمنان نه دي، یوازې خپلو ګټو سره دښمنان کړي. نو دا ګټې موقتي دي. په دې لنډمهاله ګټو یا ژوند بل انسان مه ځوروئ. اووم، د غوږ نیول یا اورېدل زده کړئ او هیڅکله ډیرو خبرو ته مه خوشحالیږئ. په دې پوه اوسئ چې څنګه باید د نورو خبرې واورئ او د ډیرې خبرو کولو پر ځای که ډیر اورېدل وکړو څومره به له تېروتنو او کړاوونو خلاص اوسو. اتم، هیڅکله د زړه له کرکې مه ډکوه، ځکه زړه د کرکې لپاره نه دی جوړ. هغوی چې کرکه کوي تل ځورېږي، ځکه نو زړه مو ترې تش کړئ. کرکه مو ذهناً او جسماً له فشار او تشویشه ډکوي، خو کومه ګټه نه لري. نهم، له هر چا سره مینه کول زده کړئ. له افراطیانو، بدعملو، ناوړه او بدو خلکو ځان وساتئ. ژوند مینې ته اړتیا لري. بې مینې ژوند لکه په ازغو کې تګ، خو مینه او تګ له هغوی سره وکړئ چې وړ یې وي. لسم، که ټول خلک در باندې بدګمان وي خو بیا هم په خپل ځان باور درلودل زده کړئ، ځکه که خپله هم بې باوره شئ ښایي له نورو سختیو سره هم مخ شئ. هیڅکله خپل باور په نورو پورې مه تړئ. ممکن بیا مو چې هغوی څنګه لوبوي تاسې به ورسره هماغسې ځورېږئ. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه زیات وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د حمایت لپاره کافي ده چې زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. تر بیا ښې چارې او ښه ژوند.